یو وخت یو دکان ته لاړم، یعنې هره ورځ هلته ځم د پانی پوري وخورم. ښه پانی پوري پوهېږې؟ اوبه چې پکې واچوي. ښه زه هر وخت په دا دکان کې ځم، واسې ویډیوګانې جوړوم چې زه دلته یم، وګوره زه بیا دلته راغلی یم. یو هلک څه کړی، یو مینهوال ما لپاره دو کالي اخیستلی او دلته په دکان کې پرېږدي کې زه به راځم هغه ته ورکړه. اوس زه بیا خلاص مې نه ګیا، بیا زما زړه نه کېږي چې زه ګولګپې وخورم. زه نه یو کاله بعد چې زه ځم، هغه هلک ماته وایي هلته په دکان کې په هغه چې کار کوي کې یو کاله پهلې دلته یو مینهوال راغلی، ستا لپاره دو کالي دلته پرېږدی. ما ته چې کالي درکې قسم په خدای کې د یو کاله په هغه رسټورنټ والا په کور کې دا کالي پاتې دی. ښه دومره کوکروچ دی دلته په کالي کې، دومره کوکروچ دی. زه چې ګورم زړه مې تور شي د کالي نه. بیا زه په لانډري کې درکم چې دا ما لپاره واش وکړه، بیا ما ته درکړه. زه چې راوړم قسم په خدای کې تر اوس زه هغه کالي واچوم، دومره ښکلې دومره ښکلې او زما سایز نه پوهېږم هغه څنګه پوه شو. والله دا خلک ډېر مینه ناک دي زیبا ګولې، خو صفا خبره را باندې کوي که نه، لکه ما ته نه دی، ما ته ډېر خلک لکه دا خبره کوي که نه، لکه ما څه والله اوس شیرینۍ ده، شیرینۍ به پېژنې والله ټولې 45 کسان فالو کړي، زه پکې یم، لکه مطلب زه یم فالو کړی یم. الله دې آباد لري. لکه ما څه خلک ډېره مینه لري، خو زه مطلب لکه د زړه نه صفا سړی یم. او تا خو داسې یې که نه صفا خبره صحیح چې تا موږ له مینه راکړه، موږ به تا ته څه ستا ویډیوګانې به ما د ډېر وخت نه کتلې، پوه شولې. هغه ټایم کې توبه ما یې له ټیک ټاک مې ډاونلوډ کړی و، خو لکه خپلې ویډیوګانې مې نه کولې، همداسې به مې تا کتل. هغه یو تره زوی راته لګیا ویل چې دا څوک د معدې بیمارې ویل چې بس د دې نه دې علاج کوي، پوه شوې. Thank you my Ivan. وګوره دا ماما لور سکور. مننه غر کم پکړم. بیا پرنسټنټ دی جارتك punishment. څنګه؟ Thank you private account, sorry. Thank you Hassan, thank you SSA, thank you Sajid, thank you ZA, thank you Bakhtimullah, thank you Liger, thank you user 803. څه شي پرنسټنټ باکو جو میرا ولا پکتیوال ما میخوام میفهمم دیگه با پشتو ما خواهم قدم میرم. زم دومره پستا خبر نه پوهېږم ها کوم. سپی پوه شوم مننه. زیبا ګولې پرنسټنټ ته څه شی وکړم؟ دا خو به بیا پرنسټنټ اورېږه تېر به نه شي. خو پنشمنټ ډېر مشکل نه دی، آسان پنشمنټ دی. خبر وکړه، خپل خبرې جاری کوه، نو پرابلم. د سترګې هسې پټه کړه، ښځه سترګې پټې کړه او خبرې وکړه. صحیح مې خبرې د څه وکړم، ما ته څه کار یې نه، زه خو تا کتوله ګورم. وایه څنګه خبرې د څه وکړم؟ ښه نور وایه، نور څنګه یې؟ تا په سعودي کې چېرته اوسېږې؟ زه په ابها کې اوسېږم، لیکن په پټو سترګو اوسېږم فلحال. शकील तो काबे गया है तो उम्र किया है? हाँ वाओ आते वो उम्र में कड़े अल्लाह दे कबूल की. आमीन आमीन आमीन. खडेर खा हाँ दे पेरम जम का खैर रोजे के बजम चे अख्तर आल ततीर कब इंशाल्लाह د روزه نه زغوارم چې راځم، خو دلته ډېر ګران دی. څه شي؟ ټیکټونه بدلته کې ټیکټ بدل اثر ولېګم، مړه ټیکټ غم مکو زبې دل درولېګم ټیکټ والی بندل بهي راته خو دی ونه سترګې واس کا کې دومره سترګې پټه دي ته بندل واچوي، بندل وهي. خیر پرېږده پنشمنټ پرېږده، نه غواړم پنشمنټ مو د غار کړه سترګو څه غواړي نه پوښ مننه. نه
خبره واوره نه درلېږه ما ټیکټ دله کومه ټیکټ په څه شي دی دلته دغلته په 200 ریاله دی ډبل یې که زړکو 200 درهمه 200 څومره دی 200 یا 2000 200 ډبل یې کوي مننه څه خوړلې په څو روشتیا دغه ځای کې به ویزټ لګوي ویزټ به ګراني که نه ना वैसे 1500 टिकट 3000 परोजा के परोजा तकरीबन 3000 वो होटल چې څومره په نږدې دا تقریبا 1000 درهم دی چې لږ دور دی هغه بیا 7